وایستا سنا رب المرد کرنا رب استاد رحمت زیزن. بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن او د سنت په رڼا کې یو اهمه فائده دا ده کله چې یو مؤمن شرعي مجاهده شروع کړي، مجاهده مع النفس، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، معنا دا ده د دین علم حاصلوي، په دې باندې عمل کوي، دا رڼا خلکو ته رسوي، او په دې لارو کې چې کوم مشکلات راځي په هغې باندې صبر کوي. دا شرعي مجاهده ده. کله چې یو مؤمن شرعي مجاهده کوي نو د نفس الله جل شانه نفس مطمئنه جوړ کړي، معنا دا ده چې دا به د طاعت او د عبادت او د بندګۍ نه خوند اخلي. بالاخره دا یو فرشته صفت باندې جوړ شي، فرشته صفت یعنی مشابهت به د ملائکو سره پیدا شي. الله جل شانه دې دغه صفت موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي.